مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم. مجاهد ته د نصیحتونو سلسله لومړی برخه. یار دین و دنیایم، شیر روز پیکارم، جنت است تمنایم، نعره های تکبیرم. مجاهد ته پکار ده چې د هر عمل او کردار په حکم ځان وپوهوي چې دی یې ترسره کوي. د جهاد په احکامو ځان پوره پوه او آګاه کړي تر څو د ښو او بدو توپیر سره وکړي، ځکه تر بل هر انسان دی د فتنو او مشکلاتو سره ډیر مخامخ کیدونکی دی. مجاهد باید د الله تعالی په ذکر، اطاعت او الله تعالی ته په نږدېوالي کې له نورو ټولو انسانانو مخکې والی وکړي، له ګناهونو ځان وژغوري او د هر نیک عمل په ترسره کولو کې تر خپلې وسې زیار او زحمت وباسي. من به نصرت یزدان باور و یقین دارم، من به مشرک و ملحد دشمنی